سلام دوستانو، نن ډیر اهم موضوع دی نو تاسو ټول ورته غوږ کېږدئ، په خپله هم زده کړئ او خپله کشرانو ته دا خبر هم ورسوئ. د سوشل میډیا په ذریعه فیسبوک یا یوټیوب کوم تاسو سوشل میډیا استعمالوئ نو د هغې نه خپل پیجونو کې شیر کړئ. که په خپل نوم یې نشئ کولی نو نورو ملګرو ته ووایئ. خو دا ډېر اهم موضوع دی ځکه چې نن سبا دا زیر باعث دی او ډېر خلک دا وایي چې موټي وهل چې کوم دي دې کې څه ګناه هم نشته او د دې څه طبي نقصانات هم نشته. طبي نقصانات په موږ په راروانه ویډیو کې بیانو. نننۍ ویډیو کې موږ بیانو چې په اسلام کې د دې څه حیثیت دی، دا حرام دی او کو حلال دی. کو تاسو زموږ په چینل نوی نو دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباوئ چې تاسو ته د جنسیاتو متعلق معلومات ترلاسه شي. ګرانو دوستانو، ډېر خلک دا خبره کوي او نن سبا ډېر زیر باعث ته چې موټي وهل حرام دي او کو حلال دي او دې کې داسې خلک چې هغې وي دا حلال دي چې هغه د مغربي دغه نه ډېر زیات متاثره دي. نو هغې ته اول دا ووایم چې په قرآن کې په واضح طور باندې دي چې والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، چې تاسو د خپلو شرمګاهونو حفاظت وکړئ او تاسو باندې ملامتیا نشته په خپلو ښځو باندې او لونډیانو باندې، چونکې اوس هغه شان جهادونه نشته نو لونډیانې خو نشته، غلامان ښځې به چې کومې وي چې د هغې به هم مالک سره دغه شرعي جوازو د ملاوېدو او د خپلې زنانو سره. په دې کې بل خبره نشته چې په بل هغه باندې په تاسو باندې ملامتیا نشته. د دې نه علاوه چې څومره طریقې کار دي نو هغه به ګناه کې راځي. بله خبره دا ده چې نبي علیه السلام له یو کس راغی ورته ووي چې لکه زما د جنسي خواهشات کېږي، نو نبي علیه السلام ووي چې چا جنسي خواهشات کېږي نو هغه د واده وکړي، خو که د واده وس یې نه کېږي نو هغه د روجې ونیسي. د دې د کهل دی چې لکه هغه د متقي شي، فرهیزګاره شي. کو چېرې د استمناء بالید یعنې د موټو وهلو باندې څه ګناه نه وه نو هغه د دې نه آسان کار هم دی، لږ وخت کې پې لګي او جنسي خواهشات هم خو پوره ترسره کېږي. نو نبي علیه السلام به بیا د روجې نیولو حکم نه ورکو. خو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روجې حکم ورکو د هغې مطلب دا وه چې استمناء بالید یعنې موټي وهل چې دي نو دا ګناه ده، ځکه هغې د دې حکم ورنکو. نور تاسو زموږ نه ښه په دې خبرو پوهیږئ نو د ده کې خلکو مخنیوي وکړئ. کم خلک چې دا غلط خبره زموږ د ځوانانو په ذهن کې اچوي او هغې دې ته مایله کېږي چې دا خو د ګناه کار نه دی، ښه ډېری کوه. او کم کار هم چې ډېر شي چې موټي وهل چې کوم دي نو دا د دې نقصانات په مونږ را روان ویډیو کې بیا بیان کړو، ځکه ویډیو ډېره اوږدېږي. مونږ ته اجازت راکړئ، کو په چینل نوی سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن هم دباو کړئ. د لوی الله په امان.